علبي سازي یا ټټاري د هیواد یو له لرغوني صنعت څخه ګڼل کیږي چې په وروستیو کلونو کې دغه صنعت کندوز ولایت کې د پخوا پرتله د پام وړ غوړېدلی دی. د دغه ولایت یو شمېر علبي سازان خوښ دي چې له لسیزو راهیسې په دې صنعت بوخت دي او په خبره یې د خلکو لیوالتیا د وطني تولیداتو پیرلو ته ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې ده. نسبت به 3 سال قبل الحمدلله کار مردم بهتر شده. مردم چری و بخاری و انواع مختلف ساختن دیگه. آمادگی برای را دارن که زمستان مردم به زحمت نفتن، بی بخاری و بیچری نمانن. ما میخواهیم از مردم خود که بیاین از بخاری های وطنی خود ما استفاده کنند، نه پشت ترکی نه پشت دیگه پشت گپا نگردن. په ورته مهال د ژمني وسایلو او بخاریو پیرودونکي سږکال د علبي سازۍ وسایلو له مناسب بیو خوښ دي او له هیوادوالو ته وطني تولیداتو په کارولو ټینګار کوي. انشاءالله قیمتونه ښه دي، خپل وطني تولیدات دي، د وطن د تقویت لپاره راغلي چې خپل وطني تولیدات ترلاسه کړو. د ټولو قندوزیانو نه زه غوښتنه کوم چې دا علبي سازان چې دي زمونږ د وطن ویاړ دی، زمونږ د وطن اقتصاد دی، باید چې زمونږ وطن اقتصاد په مخ کې لاړ شي. کندوز هم د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه ګڼل کېږي چې د ژمي پر مهال یې هوا سړه وي، نو ځکه ډېری خلک یې د کورونو او خونو ګرمولو په موخه سر له اوسه د اړتیا وړ توکي پیري. محمد الله چوال د افغانستان ملي تلویزیون کندوز.